$4,000 کم $1,00,000 د دې د کال انکم دی. نو $12,800 نه نیولې تر $15,400. آیا پوهیږئ چې مولانا طارق جمیل، مولانا طارق مسعود، یوسف جان، ارباز خان او شاهد خان د یوټیوب نه څومره پیسې ترلاسه کوي؟ د دې د میاشتې $2,600 نیولې تر $1,300 پورې، او کلنی چې د $9,000 نه نیولې تر د $409,000. د دې لپاره تر ټولو لومړی ورځو په ګوګل کې د سوشل بلیډ په نوم باندې یو سافټویر دی، هغه سرچ کوو. کله چې سوشل بلیډ کولاو شي نو په دې کې تاسو څه کوئ، د دې انټرفیس داسې دی چې تاسو د یوټیوب سلیکټ کړئ او تاسو کولی شئ چې د یو چا د چینل یوزر نیم او یا د هغې لینک دلته پیسټ کړئ. نو هغه د هغې ټوله ډیټا چې ده تاسو سره شریکوي چې دې کې څومره ویډیوګانې دي، د کله چینل شروع کړی دی او همدارنګه څومره پیسې لاسته راوړي. نو راځئ د یو چینل نوم سرچ کوو. د ټول ناول به یوسف جان عثمانزی راوالو، لکه زموږ ګران پښتون دی. دا د یوسف جان عثمانزي خپل آفیشیل چینل دی. تاسو د یوزر نیم هم ورچولی شئ، که دغلته نه مثلا یوزر نیم سلیکټ کړئ او هلته پیسټ کړئ. خو یوزر نیم اکثره د ډېرو خلکو یو شی، نو راځئ د چینل لینک اخلو، د دې ځای نه کاپي کوو او راوړو یې دلته یې پیسټ کوو. سرچ تاسو وګورئ چې دلته صفحه ظاهریږي او په دې صفحه کې تاسو ته لیکلي دي چې څومره ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، څومره سبسکرایبرې دي او څومره ویډیو ویوز دي او د کوم ملک نه فعالیت کوي او د چینل ټایپ دی. او د دې نه که لاندې تاسې راشئ او وګورئ نو دلته د رینکینګ هم د ملک په حساب او د یوټیوب په حساب او د هر څه په حساب باندې دلته لیکل شوی. د هغې نه لاندې ټیب کې وګورئ تاسو ته یې لیکلي چې دا د میاشتې څومره ډالر لاسته راوړي. نو د اسټیمیټډ منتلی ارننګ چې کوم دی هغه د $1,000 نه نیولې د $1,100 نه $1.1K نه نیولې تر $12,100 پورې دی. 1.1K نه تر 17.1K پورې. او ایرلی اسټیمیټډ ارننګز کې وګورئ، یعنې د کال درآمد کې وګورئ نو $2,800 نه نیولې تر $15,400 پورې د دې ماهانه انکم دی. اوس راځئ بل در باندې ګورم. مولانا طارق جمیل، ته دې د یوټیوب لینک راخلو د نوم پر ځای. لینک کاپی شو او دلته راشئ، دا ریزیټ کوو، د چینل انالایټکس میډ ایزي، کنټرول V او سرچ. د مولانا طارق جمیل صاحب یوټیوب تاسې وګورئ، ټول ډیټیل یې درته په نمبر باندې لیکلي دي او لاندې بیا راشئ سیده ارننګ ته. د دې د میاشتې $2,600 نیولې تر $40,300 پورې دا ماهانه انکم دی د دې. او ایرلی ارننګز کې وګورئ، کلنی درآمد کې وګورئ نو $1,000 نیولې تر $495,000 پورې، یعنې 15,000 کم 15,00,000. راځئ طارق مسعود هم در باندې ګورم. اوس په دې خاطر باندې دا ګورم چې دا د یوټیوب مشهورې سیارې دي په پاکستان کې. طارق مسعود سپیچز د هم لینک راخلو. تاسو وګورئ چې د دې هم سبسکرایبر، اپلوډز، ویوز، کنټري، دا ټول وګورئ. بیا لاندې راشئ ارننګز ته. نو د طارق مسعود صاحب چې دی د میاشتې $2,400 نه تر $9,000 او کلنی چې دی د $9,000 نه نیولې تر د $409,000. دا د کلنی انکم دی. په دې کې لاندې نور ډیټایل مې چې کومې ویډیو څومره پیسې ګټلې او څومره ویوز یې اخیستي تاسو یو په یو باندې ټول چک کولی شئ. راځئ د شاهد فلم پروډکشن ګورو. دا خلکو تازه په یوټیوب باندې کار شروع کړی دی، خو بیا هم وګورئ د دې چې د میاشتې تقریبا $840 نه تر $14,800 پورې
دې د میاشتې ارنینګ دی د شاهد فلم پروډکشن او د کال چې دی $10,000 نه نیولی تر $1,60,000 پورې. نو دا یقیني خبره چې دوی دومره په سینماو کې نه پیدا کوي څومره چې د یوټیوب نه اخیستلی شي. دوی چېرته ښه سم کار وکړي په یوټیوب باندې. ارباز خان به پیدا کړو چې ارباز خان نوی یوټیوب باندې کار شروع کړی دی او خپل ځان ویډیوګانې کوي بیهایند د سین چې هغه څومره پیسې ګټي. قسم هغه بیخي تازه شروع کړې ده. دا وګورئ ارباز خان افیشیل د ټول 50,000 سبسکرایبر دی. دا بیهایند د سینز او یو نیمه ویډیو چې ور دا اوس د خیارتیا ده چې نوی په یوټیوب باندې کار شروع کو. نو کنه د پیسې لګي خو چې چېرته هم ګرځي یو ویډیو نیمه ځان نه کوي. دا مشهور خلک دي خلک یې ګوري. دته وګورئ د دم چې دی د میاشتې د $20 نه نیولی تر $343 پورې او د کال چې 250 نه نیولی تر د $4,000 پورې. دا هم په دې خاطر باندې چې دې ځوان اوسه پورې بیخي په یوټیوب کار کړی دی. حتی د یوټیوب کور فوټو هم نشته دی. وګورئ بینر هم د یوټیوب نشته. یوازې یو تصویر پې پرېښی دی لګیا دی. بس په موبایل باندې چېرته ویډیو کوي او اپلوډ کوي. مسافر DVDs سرچ 403 ویډیوګانې اپلوډ کړي. دومره سبسکرایبر خو سیده موږ انکم ته راځو. د دې هم د میاشتې د $502 نه نیولی تر د $9,300 پورې انکم دی. نو راځئ چې زه در باندې ګلپاڼ را شریفه وګورم. ګلپاڼ خپل افیشیل یوټیوب جوړ کړی دی. خپلې ټولې ویډیوګانې دې نه ورکوئ. نو دې لینک اخلو. دلته پیسټ کوم او تاسو دلته ګورئ چې دې د میاشتې د $8,000 پورې انکم دی او د کال د $96,000 پورې 4,000 کم $1,00,000 د دې د کال انکم دی. اصل هدف زما دې کار نه څه دی. زه نه غواړم چې د خلکو جیب او د صندوقونو پټ رازونه ستاسو سره شریک کړم. خو زما اصل هدف د دې ویډیو نه دا دی چې که دوی کولی شي دومره ډالر د یوټیوب نه لاسته راوړي او تاسو سره هم یو داسې مهارت شته دی کوم چې تاسو په کار اچولی شئ، تاسو ویډیو جوړولی شئ، تاسو د کیمرې مخې ته خبرې کولی شئ، تاسو په یو څیز باندې پوهېږئ نور خلکو ته یې رسولی شئ، نو تاسو حتما په یوټیوب باندې کار وکړئ او ښه په اسانه باندې تاسو د هغې نه پیسې لاسته راوړلی شئ. لکونه کریټرز لګیا دي د دنیا نه او د یوټیوب نه چې د پیسې لاسته راوړي. بس زموږ ستاسو بدبختي دا چې موږ ټیکنالوژۍ نه ډېر لرې پاتې شوي. اوس که ارباز دی، که شاهد دی، که جهانګیر خان دی، که زموږ د اسام مشهوري د ډرامو فلمونو سحري دي، دا د دوی فیم د ټیک ټاکرانو د فیم سره ډېر فرق کوي. دا د الکترونیک میډیا مشهور خلک دي، دا ټوله دنیا پیژني. د ټیک ټاک فیم، د انسټا ریلز فیم، د سنیک ویډیو فیم، د ډېر داسې فیم چې یوازې ما خلک پیژني څوک چې ټیک ټاک استعمالوي. مثلا ډېر یو مشهور سړی په ټیک ټاک باندې، خو چې څوک ټیک ټاک نه استعمالوي هغه به بیخي پیژني نه. همدارنګه مثلا په انسټا باندې یا په سنیک ویډیو باندې ډېر مشهور خلک شته، 2-3 کسان به لګیا خپرې به کیسې کوي، داسې به لګي ته به دا به څومره مشهور سړی چې نوم وایي تا به بیخي اورېدلی هم نه. هغه په دې خاطر باندې چې هغه فیم چې کوم دی د همغه سایټونو او د هغې د یوزرز پورې مربوط دی، او د الکترونیک میډیا او د سینما فیم چې کوم دی هغه داسې دی چې هغه د ورکوټې نه غټه پورې ټولو خلکو کتلي چې په ټلویزیون باندې کار کړی یا په سینما باندې، مثلا نعمان اجاز، فهد مصطفی، ارباز، شاهد، جهانګیر، داسې نور ډېر سحري د الکترونیک میډیا فیمس خلک دي. دا چې دی واړه غټ ایون مولیان هم حتی دوی نومونو سره بلد دي که سحرین دي که چې دا څوک دي. نو دا خلک ډېر په اسانه باندې کولی شي په یوټیوب باندې خپل چینل په یو ورځ 2 کې مانیټایز ته ورسوي. دوی کې یوازې ځان ته موبایل هم ونیسي، په یو ځای ګرځېږي، یا مثلا کله چې دوی په فلم شوټینګ بیهایند د سین شوټ کوي، یا مثلا خپل فعالیتونو په اړه باندې خبرې کوي، چېرته ځي خبرې کوي، ویلاګز جوړوي. نو دغه څیزونو کې ډېرې زیاتې پیسې دي. د اردو فلمونو اداکاران که تاسو وګورئ هغه دا کار کوي، سندرغاړي که وګورئ هغه هم دا کار کوي، خپل ویلاګ چینل جوړ کړی، بس چې کله چې سندرې ډکولو ته ځي په لاره باندې ویډیو کوي، او دا هغې فینس ته چې دی ډېر امیزینګ وي چې کله مثلا د هغې دلخوا کس چې دی چې د شوټینګ ته ځي هغه ته ویډیو کوي، ښه په شوق باندې ګوري او دې لار نه کولی چې دی خپل ځان سپورټ کړي. یعنې زموږ د پښتو اداکاران چې دي زیات وخت د دې نه شکایت کوي چې د دوی سره چې کله فلمونه ډرامې نه وي نو دوی په هوټلونو کې کار کولو نورو مزدوریو ته چې دی مجبوره کېږي. نو دوی کولی چې د هغه نوي ټکنالوژۍ نه ګټه واخلي په کومه کې چې دنیا ځان سټیبل ساتلی دی،
ټولو مشهورو خلکو ځان سټیبل ساتلی دی د انسټاګرام نه او د یوټیوب نه او د ټیک ټاک او د مشهور سایټونو نه دا سیلیبریټیز په کال کې لکونه میلیونونه ډالر اخلي خو زموږ استاد سیلیبریټیز چې دي هغه د هاتي په غوږ کې وده دي اوس تازه ځینو خلکو کار شروع کړی شاهد عثمان هم خپل یوټیوب جوړ کړی دی سیر خان یو پښتو ایکټر هغه هم لګیا دی ارباز هم لګیا دی نو دا یو ښه مثبت قدم دی چې دوی متوجه کېږي ټیکنالوژۍ ته او د ټیکنالوژۍ نه ګټه اخلي د دې تر څنګ موږ عام خلک هم کولی شو د یوټیوب نه ګټه واخلو که تاسې مثلا په یو څیز باندې پوهېږئ د هغې ټیوټوریال یې جوړ کړئ ټیوټوریال جوړول دومره غټ راکټ ساینس نه غواړي چې تاسې به مثلا ډېر وخت به تاسې نه غواړي او یا مثلا بیخي ناممکنه خبره دا ډېر اسانه کار دی او تاسو کولی شئ خپل افکار هغه څه باندې چې پوهېږئ د دنیا سره د دې لارې نه شریک کړئ هم ثواب او هم خورما هم تاسو خلک سرف کوئ د خلکو خدمت کوئ خلک په یو څه باندې پوهوئ هم د هماغې لار نه تاسو ته واپس پیسې راځي او تاسو کولی شئ چې په هغې باندې خپل ژوند مالي ضروریات چې دي هغه ټول پوره کړئ نو دا هم زما د نن ورځې ویډیو په چا باندې یوه بده نه وي لګېدلې تاسو هر څوک کولی شئ په سوشل بلیډ باندې د هر چا د یوټیوب انکم چیک کړئ او ځان ته د یوټیوب نه د انسټاګرام او ټویچ او د نورو سایټونو هم چې په سوشل بلیډ کې ذکر دي د هغوی هم چې کولی شي چې څوک څومره پیسې د یوټیوب نه اخلي او تاسو هم که وړتیا لرئ د کیمرې مخ ته د خبرو کولو د ویډیوګانو جوړولو تاسو هم نن شروع وکړئ او خپل مالي ضروریات د یوټیوب نه پوره